سلامونه درنو دوستانو، بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. رحماني اکاډمي ته راځئ. د پاتې برخې باندې مونږ غږیږو چې اکاونټینګ هغه اصطلاحات چې پاتې یو برخه وو، نو دا ډېر مهم دی چې باید ځان پوه کړو. ګورئ دوستانو، کیش فلو هغه کیش فلو څه ته وایي؟ کیش فلو چې دوه ټایپه دي، چې یو ان فلو دی او بل آوټ فلو دی. کیش ان فلو، کیش آوټ فلو، د پیسو راتګ او د پیسو خارج. دا په دې معنا کله چې مونږ بزنس یا شی شروع کوو، بزنس ته پیسې راځي او بزنس ته پیسې ځي. هغه څنګه مثال که چېرته مونږ یو شی اخلو، صحیح ده، موږ نه بزنس ته مثلا یا شی اخلو، یا مثال موږ سیلري ورکوو، یا هم نور لګښتونه راځي، صحیح ده، یا هم رنټ ورکوو، نو موږ نه پیسې وځي، نو هغه ته آوټ فلو وایي. او کله چې موږ ته هغه موږ خرڅلاو کوو یا هم خدمات وړاندې کوو، مشتریانو نه موږ پیسې ترلاسه کړو، صحیح ده، هغه ته موږ وایو چې کیش ان فلو. بس دومره زده کړئ. مثلا 10,000 روپۍ ما کیش ان فلو راغی، ما خرڅلاو وکړه یا خدمات مې ورکړل، او په مقابل کې دلته ما پیسې ما نه خارج شوې، هغه د چی لپاره؟ د دې لپاره چې ما رنټ ورکړ، ما نور ماشین آلات واخیسته یا نور شیان واخیسته، نو هغه آوټ فلو شو. د پیسو تحرکاتو د نقد پیسو یا د کیش تحرکات، یا هم هغه تګ و راتګ او بهیر. ښه، راځو اکاونټ ریسیوبل. اکاونټ ریسیوبل هغه پیسې چې ته یې مشتریانو ترلاسه کوې، اوس یې نه ترلاسه، خو وروسته ولې یو څومره تا یو نن دی لکه یو شیان دی مشتری ته ورکړه، دغه پیسې به یو هفته بعد درکوم، هغه راځي بیا وروسته یو هفته بعد تا ته پیسې درکوي، نو دغه پیسې چېرته حساب ته رسېږي؟ اکاونټ ریسیوبل ته در رسېږي. اکاونټ پیبل هغه پیسې چې ته خپله بیا ورکوې. مثال ته یو شیان د توکو د جوړولو لپاره تاسې خام توکي ته اړتیا لرئ، نو په دغه صورت کې تاسې مثال 15,000 روپۍ ډالر باندې تاسې شیان اخیستي دي، څیزونه اخیستي دي، تر څو چې مثال تاسې پروډکټ جوړ کړئ یا هم د خپل خدماتو لپاره تاسې ویې کاروئ. نو په دغه صورت کې دغه پیسې چې ته یې ورکوونکی یې تا ته وځي او ته یې پیسې ورکوې، نو په دغه صورت کې دغه پیسې چې ته یې هغه ته ورکوې، نن یې نه ورکړه، لکه مثلا سبا یا بل سبا هغه سپلایر ته ته یې ورکوې، نو په دې صورت کې دغه پیسې څه کوې؟ ته هلته یې رسوې. نو چېرته یې رسوې؟ په اکاونټ پیبل کې، ځکه تا نه پیسې تلونکی دی، نو ځکه موږ وایو اکاونټس پیبل. په دغه اکاونټس پیبل کې یا په دغه حساب کې موږ څه کوو؟ هلته لیکو. نو دلته موږ چې اکاونټ ریسیوبل ترلاسه کېدونکي حسابونه وایو، او دلته موږ اکاونټ پیبل چې ورکړل شوی حسابونه، چې موږ باید خپل هغه حساب کتاب خلاص کړو او ورکړو چاته؟ سپلایرز ته. راځو کیپیټل د هغه پیسې چې موږ د دې لپاره موږ کاروو چې موږ بزنس شروع کوو. نو بزنس اونر څه کوي؟ هغه لومړی د دې لپاره چې بزنس شروع کړي، نو مثلا 10,000 روپۍ یورو ډالر ته ضرورت لري چې ته خپل څه کاروبار او بزنس شروع کړي، هغه ته موږ کیپیټل وایو یا انیشل انویسټمنټ اماونټ وایو. انوینټري یا سټاک هغه پیسې چې موږ په خپل لرو، مثلا 100 دانې کمیسونه موږ درلودلې، 50 هم خرڅ کړ او پاتې شو 50 هم خرڅ کړو او پاتې شو چې 50 هم خرڅ او 50 پاتې شو. نو 50 چې پاتې دغه څه لپاره عمل دی؟ نو دغه کمیس دا چې موږ لرو دلته ته موږ انوینټري وایو یا سټاک وایو، چې موږ خپل ځان سره ګودام کې لرو. نو راځو بل برخې ته چې موږ وایو هغه ډپریشیشن دی. د ارزښت کمښت مثال دا دی چې کله چې ته مثال موټر اخلې او یا یو ماشین اخلې، د هغه قیمت لکه 10,000 وي، صحیح ده، وخت په تېرېدو سره نو دغه قیمت لکه 15,000 کم شو، صحیح ده، یو کال یا 2 کال بعد. نو دلته چې کله ډپریشیشن 15,000 دغه چې دی د ارزښت کمښت ته وایي، چې کله چې موږ 15,000 ماینس کړو یا منفي کړو، نو دغه 15,000 د ارزښت کموالی له امله دلته پاتې شو 15,000. نو 15,000 چې راغی، نو دلته موږ څه شو؟ ارزښت کموالی، نو دغه پیسې دغه ویلیو دی چې یو کال بعد یا 2 کاله بعد، نو هغه ته موږ ډپریشن چې کله په اسید کې د هغې د ویلیو د کمښت له امله رامنځته شو، نو هلته موږ ډپریشن هغه چې کوو هم حساب کوو. ښه، جنرل انټري. جنرل انټري چې دی دا د حساب کتاب عمومي کتابچه ده چې موږ یې هلته رسوو، یعنې څه مصارف چې موږ کړی او یا هم څه اخیستی وي او یا هم څه ورکړي یا څه پیسې موږ ترلاسه کړي، هر معامله چې ترسره کېږي په جرنل انټري کې موږ هلته سرته رسوو. په جرنل انټري کې د ډیبټ اند کریډټ سیستم دی او رول دی، او هغه بیا موږ فالو کوو، په همغه حساب باندې موږ مخته ځو. او ځکه چې د همدې په حساب باندې دا څه دی جوړ دی، او په همدې حساب باندې موږ مخته باید ولاړ شو، ځکه چې ډیبټ اند کریډټ کېږي. مثال په ډول تاسې یو څیز یا یو توکی 500 ډالرو باندې څه کوئ؟ خرڅوئ، صحیح ده، یا یو محصول تاسې خرڅوئ. نو نغدو پیسو حساب ته چې کله تاسې پیسې حساب ته راځي، نو هلته مثال د هغه قیمت دی 500، صحیح ده، 500.
نو نقدو پیسو حساب کې موږ 500 ورکوو او کله چې خرڅلاو ته چې مثلا هغه حساب ته ځو نو هلته هم موږ 500 شي کوو لیک ولته خرڅلاو پیسو حساب ته نو پیسې خرڅلاو حساب ته ځي او بل کله چې موږ نقدنګي حساب ته کیش اکاونټ ته ځو نو هلته موږ هم 500 هلته لیکو دوه طرف ته سره یو وي نو 500 باید هلته ولیکو ځکه چې ډبل انټري سیستم دی ډیبټ اینډ کریډټ ډیبټ واټ کمز ان کریډټ واټ ګوز اوټ خیر په دې باندې بیا ورسره خو دومره تاسو پوښي جنرال انټری چې دی دا د ترانزیکشن یو حساب کتاب دی د معاملاتو حساب کتاب دی او هلته موږ ثبتو او یې رسوو ټول مصارف او ټول خرچې او څه چې موږ یې ورځې معاملات کوو هغه د پیسو او مالي معاملات ټول ته موږ ثبتو رسوو بل لیجر شو لیجر چې دی A book or system where all accounts are recorded هغه یو بوک یا یو کتاب چې ټول هغه سیستمونه چې کوو په هر اکاونټ د هر یو لپاره جلا جلا موږ اکاونټ جوړوو د دې لپاره چې موږ ته اسانه شي او موږ ته کوم کنفیوژن را نه شي نو هغه کې موږ څه کوو ټول اکاونټس هلته موږ ریکارډ کوو هر یو لپاره مثلا ماشین اکاونټ شو کیش اکاونټ شو مثلا رینټ اکاونټ شو صحیح شو د هر یو لپاره ځان ځان اکاونټ جوړوي نو د ماشین پورې اړوند مثلا دلته لیکو د کیش پورې اړوند دلته راځي رینټ پورې اړوند دلته راځي نو هر یو ته دلته موږ چک کوو حساب ته رسوو نو هر یو ته لیجر وایي چې یو لیجر د هر یو حساب ته موږ هلته ته رسوو نو د حساب کتاب یو د کتابچه ده چې لیجر ټرایل بیلنس هغه دی چې مثال د ټول سمري او د هغه ټول د اکاونټونو هغه حساب د ټولو دلته موږ څه کوو دلته په سیستم سره په خلاصه سره موږ دلته لیکو د هدف دا دی چې ټرایل موږ دلته چې دلته ازمایښتي بیلنس موږ برابر وي چې د دې لپاره چې زموږ د دواړو طرف ته توازن برابر وي مثال که چېرته پیسې تللې موږ نه صحیح ده موږ کله چې بزنس دی بزنس نه 50,000 تللی دی کله چې 50,000 لاړل نو کله چې دغه هغه راځي نو په دې صورت کې څه کوو موږ ټول حساب کتاب هر یو ځان ته موږ دلته لیکو او درج کوو اکاونټ مینج اکاونټ هغه وبخښئ د ماشین اکاونټ ته ځان ته لیکو کیش اکاونټ ته ځان ته لیکو او بل رینټ اکاونټ هر یو اړوند مصرف د هر یو ځان ته دلته لیکو د لیجر شو او بل باقي ټرایل بیلنس لکه څنګه چې ما مخکې ویل دلته اکیورسي موږ د دې مصارف هم ګورو د دې هم ګورو ټول هغه ټول مصارف او چې هلته تللی دی او یا څه پیسې موږ ته راغلي دي د دغه دواړو توازن باید 15 مثلا مثال درته وایم چې 50,000 باید هم د خواته مثلا اسید شو د خواته لایبیلیټیز شو صحیح شو نو هم 50,000 باید دلته وي صحیح دی موږ څه چې پاتې دي موږ ته څه چې راغلي مثلا کیش راغلی یا مثلا موږ سره د ده په خوا کې اسید دی هر څه چې دی او یا هم مثلا څه پیسې موږ نه تللی دی صحیح دی هغه هم 50,000 باید وي دواړه طرف ته نو که چېرته دواړه مساوي وي صحیح دی دواړه که چېرته مساوي نو موږ وایو چې موږ ته ټرایل بیلنس د ده په خوا کې زموږ ټول حساب کتاب چې اول نه تر وروسته تر جنرال انټري نه ونیسه تر جنرال انټري نه تر ونیسه تر لیجر پورې ټول اکاونټونه چې موږ جوړ کړي دي ټول هغه مصارف یا هر څه حساب کتاب چې شوی دی ټول صحیح او منظم دقیق شوی دی نو دلته موږ څه کوو د لپاره چې موږ ډارګرینه ترلاسه موږ ټرایل بیلنس موږ څه کوو دلته جوړوو همدې د ډارګرینه ترلاسه کول دا ډېر ضرور مهم دی اکرول د هغه دی چې کله چې موږ یو څه شیان اخلو صحیح ده یا څیزونه موږ اخلو د دې لپاره چې موږ وغواړو هغه څه وکړو لکه پیمنټ اوس نه کېږي خو وروسته یې درته کوي صحیح ده بزنس ته مثال ډول زه تا ته یو دلته موږ لکه په پښتو لهجه درته وایم چې دلته موږ تعهداتي حسابداري هم وایو لکه دا یو خیالي یا ادراکي مسله درته وایم چې اوس چې ته دکان ته ځې مثال درته وایم دکان ته ځې دکاندار ته وایي چې نن زه د دغه څیز جنس 50 روپۍ دی یا هم 50 نه 1500 روپۍ دی خو زه اوس نشم درکولی تا ته زه درکوم درته 10 ورځې بعد صحیح ده نو 10 ورځې بعد ته ځې دغه 500 روپۍ تا ته درکوي نو دکاندار څه کوي دکاندار دا څه کوي دا دلته همدې اکرول بیس اکاونټینګ چې کوي لیکنه کوي په هماغه کې هلته ریکارډینګ کوي ریکارډ کوي درته دغه 500 روپۍ مثلا دغه فلاني نفر ما نه پور وړی دی هغه ما ته په دغه ورځ باندې دی درکوي کله چې پیسې نه دي ترلاسه کړي دي خو ولې هغه داسې لیکي چې مثلا دا پیسې ما ته رسېدلې دي داسې یو انګیرل دی چې دی یعنې فکر کوي چې دا پیسې ما ته رسېدلې دي او هغه په خپل اکاونټ کې په خپل حساب کې هلته حساب ته رسولی 500 روپۍ چې تا ورکړی که نه یې ورکړې کله چې وخت پوره شو نو په خپل وخت راته پیسې ورکړې نو هغه هلته وخت ته یې رسولي نو دلته اکرول بیس اکاونټینګ موږ ورته وایو چې کله کوم لګښتونه راځي او یا هم تا ته مثال هر مصارف راځي یا هم مثلا
بهر نه پیسې راځي تا ته مثلا صحیح ده عایدات ارث چې راځي او یا ته ورکې مثال هغه پیسې اوس یې نه ورکې وروسته یې ورکې نو دغه ټول څه کې په اکرول بیس اکاونټینګ حساب باندې نل لیکې او عملته سره رسې ډبل انټري اکاونټینګ دا بیا بل رقم دی دا بیا داسې نه دی دا د دواړو طرف ته باید منظمه او یو شان وي او چې کله ته پیسې ورکې یو شی اخلي ته پیسې ورکې او پیسې په هغه وخت کې هلته شيږي په خپل حساب او کتاب کې هلته رسیږي او هلته لیکل کېږي نو د هر معاملې دلته په ډبل انټري اکاونټینګ کې دوه اړخونه لري چې یو ډیبټ دی او بل کریډټ دی ډیبټ او کریډټ باندې بیا غږیږو ډېر شیان دلته دي پرې باندې موږ غږیږو چې ډیبټ څه دی او کریډټ څه دی بیا دلته اکاونټونه دي ټایپ اف اکاونټ د درې رقم اکاونټونه دي بیا د هر یو لپاره ځانته رول دی په هغه رول باندې بیا غږیږو خو یو مثال تاسو ته وایم چې په ډبل انټري اکاونټینګ په حساب باندې کله چې یو کمپیوټر تاسو لکه مثال سل یا سل خو نه زر صحیح د ډالرو په نغدو پیسې یو کمپیوټر اخلي نو کمپیوټر یو شتمني ده صحیح ده یو اسټ ده صحیح ده یو اسټ تاسو اسټ اکاونټ جوړوي صحیح ده اسټ نو چې کوي اسټ ده نو اسټ ته تاسو ورسول نو دا پیسې چې تاسو 1000 روپۍ نو دا اسټ ته ورسېدل نو کله چې اسټ ته ورسېدل نو دلته چې کی بیا بل اکاونټ تاسو جوړوي چې ده بل کیش اکاونټ صحیح ده اسټ وګورئ دلته هم 1000 روپۍ تاسو دلته ځکه چې تاسو اسټ راغی درته سیده څه راغی اسټ راغی هغه چې دی هغه لپټاپ دی او کیش دی کیش اکاونټ کې تاسو چې 1000 روپۍ تاسو نه 1000 روپۍ ووتلې لاړلې بیرون ووتلې نو دلته چې کی دوه طرف ته مونږ اکاونټ دوه طرف ته مونږ دا پیسې الته صف ته رسوو نو دا حسابونو متوازن برابروي جوړوي نو بیا نور غږیږو په ډبل انټري اکاونټینګ سیستم باندې نور مسایل بیا هم راځي ان شاء الله او په دې هیله چې تر دې تاسو ته څه معلومات مې درکړی وي او تاسو پوه شوي به یاست په دې ټولو اصلاحاتو باندې تر بیا ښې چارې د الله په امان